د خوست امنیې قمندانۍ اړونده د تروریزم ضد مدیریت د 2 میاشتو په موده کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 10 میله بېلابېلې سپکې او درنې وسلې، زرګونه فایره د کلانشینکوف او پیکا مرمۍ، د شپې دوربینونه او نور ګڼ شمېر نظامي تجهیزات نیولي دي. د مذکورو کشفي او تصفیې عملیاتو په ترڅ کې 10 میله بېلابېلې سپکې او درنې وسلې لاسته راغلي او په زرګونه فایره د پیکا او د کلاشینکوف مرمۍ لاسته راغلي دي او 4 د شپې دوربینونه لاسته راغلي دي. د یادې قضیې په تړاو مو 22 کسان نیولي دي چې وروسته د دوسیې د بشپړېدلو نه به موږ عدلي او قضایي ارګانو ته رسما تسلیم کړو. ورته مهال د یاد مدیریت چارواکو له عامو خلکو وغوښتل چې ناقانونه وسلې اړونده مدیریت ته تسلیم کړي. د یادونې وړ ده چې د خوست امنیې قمندانۍ اړونده د تروریزم مدیریت په تیر کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر مهمات نیولي دي.